د پی ټی ایم مشر منظور پښتين وايي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ستړي نه دي او خپلې مبارزې ته دوام ورکوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په خپل نوم پیغام کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ټول غړي به د ژوند تر اخرنۍ سلګۍ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي ترڅو چې د پښتون پر خاوره سوله نه وي راغلي. هغه همدا ډول ویلي دي پښتانه چې اوس په دوبۍ کراچۍ یا نورو ځایونو کې مزدوري کوي ولې آیا د دوی پر خاوره کې د څه شي کمی دی؟ وګورئ د پښتنو د سیمو تیږې هم څومره ارزښتمنې دي. منظور پښتون وایي چې اوس هغه وخت تللی دی چې د پښتون قوم ځوانان څوک ورک کړي. همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مبارزې نتیجه ده. هغه زیاته کړې ده چې اوس هم ډېر پښتانه بندیان دي خو موږ په زندانونو کې په اچولو څوک د خپل وطن د مبارزې څخه نشي راستنولی او موږ به د خپل سر په بیه همدا مبارزه پر مخ وړو. منظور پښتون د تورخم او چمن له لارو هم یادونه کړې ده. هغه ویلي دي چې دوی د پښتنو په کاروبار هم په خپل لاس کې اخیستی دی. منظور پښتون د علي وزیر او محسن داوړ په هکله ووایي چې ماته د پاکستان پوځ د دوی دواړو ګناه راوښایي چې د هغوی ګناه څه ده. هغوی دواړه خو د خپل وطن لپاره مبارزه کوله نو بیا ولې هغوی سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي؟